شعارونه همدغه فتواوي. زه په سرخاب کې په باوړۍ کې ماجر وم، زما د کاکا زامن، زما د ماما زامن، زما د خاله زامن په همدغه شعار راکړله چې نن یې طالب ورکوي د استاد سیاف د رهبري لاندې، د حکمتیار د رهبري لاندې، د استاد رباني د رهبري لاندې په سرخاب کې ګیلاني راغلی و. اجازه راکړه نه خو ګورئ تاسې بلې خوا د بحث ویلو مشخص زما پوښتنې ته که راشئ ایوبي صاحب زما مشخصې پوښتنې ته راشئ. زه داسې وایم مدګاره د دین مپرېږده لاره د دین مل څه هوښیاره د دین ای د الله د لارې مل ملګری پل بپر پل نږدې د بل ملګری ای د الله د لارې مل ملګری. ایوبي بحث وکړو نه ایوبي صاحب کتاب بحث وکړو آماده نه یې. زه د کتاب جواب اخلم خو د کتاب نه اخلم، عقلي جواب نه اخلم، دا دین ده. ګورئ په دیني مسایلو کې به ته عقلي ځوابونه نه وایې ایوبي صاحب، په دیني مسایلو کې به د دین د حوالې ځواب وایې. ګورئ زه تا نه پوښتنه کوم چې که چېرته امریکایان ما راوستي دي، ما امریکایان راوستي، زه وایم چې ما راوستي دي، زه امریکایانو مسؤلیت ما راوستي دي امریکایان، ته ما نه په کتاب ځان خلاص کړه چې پلاني کتاب لیکل دي عقلي دلایل ایوبي صاحب مه وایه. ستا په کتاب، د استاد سیاف په کتاب، د ملا بغدادي په کتاب، په فقه اخلاص کا، په رد المختار اخلاص کا، په بحر الرائق لطفا ایوبي صاحب هغه درته د دین خبره کوي، نور کتابونه اخلاص کا. دا فقه نه د سیاف دا، نه د حکمتیار دا، نه د ما دا، نه د استاد دا، هیڅ هم نه ده. ته د فقه ټول شان ګوره، زه ته د مانه ګوره په دې فقه د زمانه ځان خلاص کړه، په دې کتاب زمانه ځان خلاص کړه، په دې کتاب د تا په دې کې ما حواله راوړو دا کتاب ما ته حواله راوړو چې امریکایان تا راوستي دي، زه په خلاص یم. خلاص خبره ده. زما پیشنهاد څه دی؟ زما پیشنهاد واوره، زه دفاع ته نور نه ځم، زه پیشنهاد لرم. نور جنرال صاحب ته واوره او ټول ملګري دی واوري، زه پیشنهاد لرم. دا باس چې مې د سره وشت کړي، دا باس چې مې سره توند کړي، بل اخر زه دې نتیجې ته غواړم چې ورسېږو چې دا مشکلات باید علما حل کړي. علما د اسلام دي دا مشکل حل کړي، علما د افغانستان دي دا مشکل حل کړي، علما د پاکستان دي. وګوره ایوبي صاحب زما بیا خواست ده، ته ولې باس نه پرېږدې؟ خو زه یوه لنډ خواست وم، زما خواست دا ده ایوبي صاحب، زما خواست ته باس ولې نه پرېږدې؟ خو زه مهمه نقطه غواړم چې واضحه کړم دا اورېدونکو ته. ډېره لنډه نقطه ده. ګورئ که چېرته موږ تاسې د دین له ادرسه خبره کوو، ډېره ساده موږ تاسې موضوع حل کېږي، ډېره ساده حل کېږي، اوږدو بحثونو ته اړتیا نشته. زه وایم چې که چېرته دوه نقطې دي ایوبي صاحب، دوه نقطې دي. که ګورئ دا بحث ډېر لنډ خلاصېږي ایوبي صاحب، دوه نقطې دي. زه وایم ما ته د کتاب نه ثابته کړه، دا د کابل ادارې چې څومره علما دي، څومره ملایان دي، ټول راوله موږ ته دا ثابته کړه چې امریکایان په دې خاوره کې د توپ و ټانک د تورې نیزې سره اوسېدی شي. سیاف حکمتیار دا خلک ټول پرېږده، د موږ تاسې فقه معلومه ده، د فقهاو کتابونه معلوم دي، رد المختار ده، عالمگیری ده، بحر الرائق ده، فتح القدیر ده، مبسوط ده، سیر کبیر ده، سیر صغیر ده، دا موږ تاسې د فقه کتابونه دي. ته چې د اسلام د نامه څخه سوء استفاده ونه کړې، ته چې د فقه او د شریعت خبره ونه کړې، ستا نور څه شي ته نور څه شي لرې؟ نو ته خو بغیر له دیموکراسۍ بل شی نه لرې، بغیر له جمهوریته، بغیر له دغه اساسي قانون چې ډیکچیني درته جوړ کړی، د قانون اساسي چې جوړېده ډیکچیني پکې ناست و، ته د کوم اساسي قانون؟ اجازه راکړه جنرال څه په کار کېږي، زه قربان شم، صدقه دې څه په کار کېږي به نه. اجازه راکړئ ایوبي صاحب محترم، ګورئ ایوبي صاحب یوه دقیقه خبرې وکړه، زه د نقطې را سره اخلم، بیا زه خبرې کوم. کاري صاحب ستا صدقه سم اجازه راکړه ماته یې ورکړي، یو 15 دقیقې صبر وکړه، خیر دی 15 دقیقې صبر وکړه. ګوره زه درته وایم، زه تا ته وایم چې الله جل جلاله دې داسې ورځ راولي زما په ژوند کې چې یوه ورځ ژوند راکړي او د اسلامي او شرعي نظام زما په نصیب شي. بیا وایم چې الله تعالی جل جلاله دې یو ساعت ژوند راکړي چې زما وطن کې هیڅ نه و خارجي نه وي. دا زما ارمان دی، دا زما سوچ دی، دا زما فکر دی. مګر زه ستا سره پر دې بحث نه کوم چې امریکایان دې دلې په افغانستان کې پاتې شي. زه ستاسو اوس غوښتنه کوم، زه ستاسو موږ اوس پیشنهاد کوو د نرو ښځو کوچنیو لوی د افغانستان چې وروره یو وار راسي چې موږ ته سره کښینو، یو وار راسي علما دې سره کښیني
اول دي د یو شرعي نظام پر توافق دی په خپل وکي په دانچه کې لکه زما سره چې وسره سره دی لطفا خیر دې زه به نه پوهېږم ته علما یاست زما سوال ته په دې جواب راکړئ ګوره دلته یو قانون دی زما په لاس کې دی د تدارکاتو قانون کله چې زه د تدارکاتو قانون وګورم زه پوهېږم چې زه په دولت کې یو پروژه یو قرارداد په کومو شرایطو باندې جواز واخلم پر کومو شرایطو باندې پروژه واخلم زه په پوهېږم صحیح دی ځکه چې ما لاس کې دی زه دلته بل لغه زما سره د رسنیو قانون دی زه چې دا وګورم ما ته دا وایي چې د رسنیو په قانون کې زه کم حقوق لرم د افغانستان په قوانینو کې بل قانون دی د بانکدارۍ زه ته مشوره هم خواست هم کوم د ټولو علماو سره دا د بانکداري زه په دې پوهېږم چې بانکداري څه شی دی دا د تجارتي محاکمو قانون دی دا مثلا قانون دی د مدني محاکمو او دا سره مثلا قانون د جزا کور د جزا اوس زه د طالب څخه څه غوښتنه کوم زه د ټولو علماو څخه کوم د طالب څخه جنگ د ملا دی شروع ملا کړی د فتوا ملا ورکړی دی قرباني طالب دی دلته جنگ د اشرف غنی دی د امریکا دی قرباني عسكر جنگ ایوبی صاحب کمونستانو شروع کړی دا جنگ د طالب نه دی خلقیانو پرچمیانو شروع کړی په داوود کو دتا خلقیانو پرچمیانو کړی عامل دی جنگ دیموکراتان دی ملایان نه دی ستانه صاحب سبستانه وخت دا کار دی ولې اجازه راک زه غواړم د داوود حکومت ملایانو نسکور کمونستانو اجازه راک صدقاري سم جنرال څخه په کار کېږي ونه خبره دا ده چې ګوره زما ستاسو څخه خواست دا دی ستاسو څخه خواست دا دی چې کته اسلامي او شرعي نظام غواړي خو زم غواړم کته د امریکایانو وتل غواړي زم غواړم کته یو آزاد او خودمختار مستقل افغانستان غواړي زم غواړم مګر زما فقط یو پیشنهاد دی ستا پیشنهاد مې دی چې دغه طالبانو مشرتابه دي چې په قطر کې د امریکا سره د تړون لپاره یو نیم کال مذاکره کولای شي د هغه امریکا سره چې د 50 ډول هم دغه دي ګونتنامو هم دغه د جګړه هم دغه د وژل هم هغه د سره شروع کړی هم هغه دي دغه سره یو نیم کال مذاکره کوي بغیر قید شرط هغه سره مذاکره کوي او زه چې د ورور یم زه چې د په وینه شریک یم زه چې د په دین شریک یم زه چې د خدای یو د سره منم زه چې ستا ودې ته منتظر یم چې ته پر ما یو شرعي او اسلامي نظام نافذ کړې او ته ماته وایې چې زه تا وژنم ځکه چې قدرت چې دی اسلامي او شرعي نظام چې دی هغه د قدرت په زور باندې راغلی دی موږ بیا مقاومت کوو درڅو چې موږ ته د لوري معلوم نسی درڅو چې موږ ته د شرعي او اسلامي نظام حقيقي تصویر را مخته نسی موږ ته څه ویره لرو موږ د اسلامي نظام څخه ویره نه موږ ستاسو لرو موږ ستاسو د تطبیق کننده سره لرو موږ ستاسو د نظامي قومندانانو سره لرو موږ ستاسو اجازه راکړه تا ول چې بل پر امریکا موږ راوستل بل پر پکې نسته شک او پکم پکې نسته کته نه وای امریکا نه کته اوس جنگ پرې د امریکا ته موږ راوځو چې ولز موږ دخل دا ته چې د جنگ د امریکانو د راوستلو عوامل اسباب دلایل او دا چې پاتې کیږي دلایل دا کزه په دې څه کې غلط یم ایوبی صاحب قاری صاحب تواخ ورکا قاری صاحب تم لګوا ورکا نور پاس نه پر کوم زه فقط ایوبی صاحب یو سر دغه قاری صاحب یو وضاحت د دای ورکی چې دغه د اساسي قانون تر چتر لاندې په دې زندانونو کې کم وحشتونه روان دي کم ظلمونه روان دي ولی او رسته په باندې غاګ نه جګه چیرې ایوبی صاحب ایوبی صاحب تواخ ورکا خیر صحیح شو جنرال صاحب زما یو باس راوشه زما په ټول اته کاله وکالت کې زما یو موقف راوشه زما یو باس راوشه چې یا به د غلا چور چپاول فساد اخلاقی او د امریکایانو د دوی د مختلف یو باس ما راوشه چې ما په دې مخالفت په تیر اته قرباني دي شي زه چې دلته نن په کور کې ناست یم زما زه د چی قرباني یم زه د دوه شانو قرباني یم یو د وحدت ملي قرباني یم یو د دې قرباني یم چې ما د هر که ملکی کسان که تا وژلي دي مخالفت کړی دي حکومت کړی دي کستا ملکی نظامی تلفات زیات شوي دي ما مخالفت کړی دي که اردو ملي زیات شوي دي ما مخالفت مننه ایوبي صاحب مننه کور ما آباد قاری صاحب ته لږ وخت ورکړئ خیر سلام عزت ایوبي صاحب لږ وخت راکړئ ایوبي صاحب ایوبي صاحب محترم ګوره اوله خو کې اجازه راکړي ډېر کښېنه زه بېرته باس ته راسم صحیح ده خو دا خبره تاسو کته داسې زه ستا خبرې اورم زه ما دغه شی ولاړ یم ستا خبرې اورم
صحیح ده بس صحیح ده، بیا اجازه ده چې خبرې صرف اورئ، بیا اجازه ده. ما د لاین څخه باسي مزه که ضرورت بل چاته ځای ورکوي صحیح کنه د درس راځي. نه ته نن د موږ مېلمه یې ایوبي صاحب، ته د موږ مېلمه یې. د ستا همیشه ملګري کېدل تا ډېر ښه دی، لږ تحمل لري په دې نه ایوبي صاحب لکه کاري عیسی چې ښکنځل وکړي. ایوبي صاحب نن شپه سره سبا کوو چې یوې خبر موافقې د سره ورسېږو. ایوبي صاحب محترم، ګوره اول تاسو خبره وکوله چې د اساسي قانون خبره مو وکوله. د اساسي قانون په اړه د افغانستان اساسي قانون دلته د ما مخې ته پروت ده. زه د افغانستان په اساسي قانون کې داسې موارد درته ښیلی شم چې هغه موارد هغه د اسلام سره په ټکر کې دي، د اسلام سره صریح مناقض موارد دي. ډېر موارد شته چې یو د هغې مواردونه دا د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه منل او د ملګرو ملتونو منشور پرته له استثناء پرته له قید او شرط منل. دغه اساسي قانون د ملګرو ملتونو منشور منلی ده پرته له استثناء پرته له قید او شرط. دغه اساسي قانون د ملګرو ملت د بشر د حقوقو اعلامیه منلی ده پرته له استثناء پرته له قید او شرط. او د بشر د حقوقو په اعلامیه کې د طلاق حق هم ښځه لري هم خاوند لري. ښځه حق لري چې خاوند ته طلاق ورکړي. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه 18 ماده تاسې وګورئ. هلته ښځې ته حق ورکړل شوی ده چې د خاوند نه نکاح طلاق واخلي. زما ستا افغاني او اسلامي کلتور دا اجازه ماته ته نه راکوي چې ښځې ته حق ورکړو چې هغه د خاوند نه طلاق واخلي. همداسې ستا د اساسي قانون د ملګرو ملتونو منشور منلی ده. د ملګرو ملتونو په منشور کې د غله نه لاس پرې کول بشر ضد جنایت ده. د زنا حد بشر ضد جنایت ده. قصاص بشر ضد جنایت ده. نو ته خپله قضاوت وکوه چې اسلامي حدودو ته بشر ضد جنایت ویل د دې سړي څه حکم ده؟ که چېرته یو څوک راپورته شي د اسلام حدودو ته بشر ضد جنایت ووایي، دا سړی د اسلام نه وځي، دا سړی صراحتا کفر ته داخلیږي. او ستا اساسي قانون دا منلی ده. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې ایوبي صاحب د ملایانو خبره وکړل، تاسې ملایان سره کېنئ. قاري صاحب دا سټوډیو لږ هغه کوي، سیلاب صاحب د پارلمان اوسنی غړی هغه غواړي چې د موږ لایق خپرونې ته راشي. نو ملګرو هیله مو دا ده چې سټوډیو کې لږ زره تاسو هجوم مه جوړئ. زه بار قطع کوم او که چېرته بلاک کوم بیا هغوی نشي راتللی که تاسو بلاک کوم. نو لطفا موږ مه مجبوره کوئ چې د بلاک لپاره ماغه شو. سیلاب صاحب د پارلمان اوسنی غړی مهرباني وکړئ، سیلاب صاحب خپرونې ته داخلېږي، تاسو مهرباني وکړئ دا سټوډیو خالي کړئ د مخبر ملګري. نو دویمه خبره ده چې د ملایانو خبره وکړه. که چېرته د ملایانو بحث کېږي نو موږ خو دا 19 کاله همدا چیغې وهو. ایوبي صاحب ته معلومه وي چې په دې 19 کلونو کې تر اوسه پورې موږ ته دا حق نه ده راکړل شوی چې موږ خپل غږ دغه یو لایف دا اوس فل حال هم د ریپورټ لاندې ده. دا لایف هم اوس ریپورټ کېږي، دوی لګیا دي. دا د ارګ مطبوعاتي ټیم چې دا کوم خلک چې دوی ګمارلي دي هغه لګیا دي موږ دا لایف ریپورټوي. یعنی دغه خبر هم د موږ دوی نه غواړي، دوی قطعا نه غواړي چې موږ ولس سره کینو خبرې وکړو. هغه علما چې د کابل ادارې ملاتړي دي، تاسو د خپلو ملایانو نه وغواړئ چې راځئ د طالبانو سره کینئ، که نه په یوه ځای کې ورسره کینئ، موږ به درته ناست یو، دا خبره ورسره حل کوئ. تاسې ولې په یوازې په تلویزیون کې ناستې، په منبر ناستې، بل چاته دا حق نه ورکوي چې هغه ستا سره خبره وکوي. موږ د دوی نه دا غوښتنه لرو، دوی د خپلو ملایان راوغواړي، د کابل ادارې چې څومره ملایان دي، دا ډالرې چې ورکوي، دا تنخواوې چې ورکوي، دوی د راوغواړي، دوی ته دې ووایي چې دلته زما په مخ کې مه غږېږه، د طالب په مخ کې وغږېږه، د طالب سره مخامخ خبرې وکوه. راشه ولس د ټول راشي، دا خلک د موږ سره کینی، موږ 2-3 ساده پوښتنې د کتاب به موږ هم راواړو، دی به هم راواړوي. که چېرته دی د کتاب نه موږ پړه کړو خو خلاصه به شي، ټول ملت ته به واضحه شي د موږ د جهاد مشروعیت به ختم شي. که چېرته دته دی موږ پړ کړو، دا ولس ته به واضحه شي، ولس ته به څرګنده شي چې څوک په حقه ده څوک په ناحقه. او دریمه خبره ده چې موږ ایوبي صاحب دلته د موږ سره مېلمه ده، موږ کوشش کوو چې د ایوبي صاحب سره د سوء تفاهم په ختمولو بحث وکړو،
د واټن په لرې کولو خبرې وکړو چې موږ تاسو منځ کې دا واټن لري شي، دا فاصله لري شي. که چېرته موږ تاسو دې ته ځو چې د جګړې نوعیت دا استخباراتي جګړه ده، نو دغه بحث ته که ځو دا بحث وږدېږي، دا استخباراتي جګړه نه ده. په دې هیواد کې د روسانو جګړې ته هم دوی د قدرتونو جګړه ویله. که چېرته روسان افغانستان ته راغلي وو دا جګړه د روسانو د امریکایانو وای، نو خو د کمونیستانو نه د موږ غوښتنه دا ده چې تاسې ولې د روسانو دپاره په دې ځای کې خپل ولس وژلو؟ د افغانستان خو د دوی دپاره یوه لاره وه، یوه لار وه د دوی دپاره. نو که دا لار وه تا خو دلته وژنې شروع کړي، دلته د خلک وژل، خو ته به ورغلی وه هلته به د بل قدرت سره جنګ کړی وی. که چېرته امریکایان دلته راغلي دي د بل کوم قدرت سره جګړه کوي، نو خو زه وایم چې د بل قدرت سره جنګ کوي، نو خو د امریکایي بوزه د هغه بل قدرت په کورې ورننه باسه، د چینایي په کورې ورننه باسه، د پنجابي په کورې ورننه باسه، د روسي په کورې ورننه باسه. زه خیمانه نه یم، ته خو امریکایي راولې د ما خوار بازګر چاودپون د بازګر په کورې راننه باسې. نو خو سوال په دې ځای کې دا، زه خو د خپل ځان په دفاع لګیا یم. ایوبي صاحب تاسو ته بهتره معلومه چې 2006 کال پورې په افغانستان کې مقاومت نه و، طالب نه و. دا طالب ولې را پیدا شو؟ دا طالب د امریکایانو د ملګرو د ظلمونو د وحشتونو نتیجه ده. ولس راپورته شو، د ولس رهبري طالب په غاړه اخیستې ده. چاپه به وه، وهل و، ټکول و، د طالب په نوم خلک زورول و، چې چا به پګړۍ په سر هم طالب و، چې چا به سپینه ټوپۍ په سر هم طالب و، چې چا به ګیره پرې ایښې هم طالب و، چې څوک به جومات ته تلم طالب و. د ډالرو دپاره دغه د امریکایانو مزدورانو د هغوی ملګري وو د 200 ډالرو دپاره د ما جاسوسي هم کوله، د تا هم کوله، د بل هم کوله، د بل هم کوله. بس ولس یې دې حد ته ورسولو چې ولس مجبور شو، بله لارې نه درلود. دلته که د قدرتونو جګړه وي، زه وایم چې دا قدرت د لاړ شي که نه، خو د پنجاب په کور دې ننوځي، د چین او د روس په کور دې ننوځي، د بیچاره د غریب بازګر افغان په کور کې څه کوي؟ دا خبرې زه وایم چې راځئ اوس ایوبي صاحب تاسې نه مخواستل چې راځئ موږ تاسې یو افهام و تفهیم رامنځته کړو، راځئ دا د واټن په کمولو وغږیږو. تاسې وایئ چې د شرعي نظام د تطبیق کوونکي نه د موږ ویره ده، زما نه د ویره ده. زه تا ته وایم چې زما نه مه ویرېږه، راځه زما سره مخامخ کښېنه، زما سره خبرې وکوه. کومه د ویرې نقطه چې په ما کې ته وینې هغه ما ته مخامخ ووایه. خو د امریکایانو د وتلو دپاره چې زه کومه هڅه کوم، د هغې دپاره خنډ مه جوړېږه. زه ایوبي صاحب ستاسې د مخې د حیا وي، زه تاسې نه مخاطب کوم، زه د کابل ادارې د نظامیانو مشران یادوم. ته چې ټرمپ ته خطونه لیږي، ته چې تر اوسه پورې دا پرون بله ورځ د اتلانتیک کونسل سره چې په کومه مرکه کې اشرف غني ویلي دي چې د امریکایانو وتل اوسه پورې حتمي نه، د امریکایان د افغانستان د خاورې نشي وتلی، امریکایان به د افغانستان وضعیت ته په کتو وځي د افغانستان نه. زه وایم ته د سولې په وړاندې خنډ یې، پرېږده امریکایان چې ووځي، زه ته به سره کښېنو. ته که افغان یې، تر شا په بل قوت تکیه نه لرې، خو زه هم افغان یم، ته هم افغان یې، راځه زه ته په دې خاوره کې سره کښېنو چې ته د ما نه په کوم شي ویره لرې هغه ما سره مطرح کړه، د کوم شي ډار چې ته د ما نه لرې هغه زما سره مطرح کړه. ولې د خارجیانو پسې ولې کوړایې؟ د خارجیانو لمن ولې کش کوې؟ د خارجیانو د پاتې کېدو دپاره توطیې او پلانونه ولې جوړوي؟ که چېرته ته وایې چې دلته به امریکایي ځواکونه هم وي، طالب به هم راشي، دلته به زما سره یو څو وزارتونه به ورکړم، یو څو ریاستونه به ورکړم، دلته به په وزیر اکبر خان او په مکوریانو په دې ځایونو کې به یو څو کورونه ورکړم، نو دا خو خیال محال جنون ده. دا طالب خو د دې دپاره مبارزه نه ده کړې. طالب خو که د پارلمان د چوکیو دپاره یا د وزارت د ریاست دپاره مبارزه کوله، په هماغه لومړي سر کې به نظام د لاسه نه ورکول، امریکایانو هر څه ورسره منل. دا مذاکراتو کې اسلامي امارت په رسمي اعلامیه کې څرګنده کړه، نړۍ ته امریکا ته مخامخ ویل امریکایانو موږ ته د یوې اډې په مقابل کې هر څه سپارل، خو موږ نه منله. اسلامي امارت به هیڅ کله هم د یوه بهرني شتون هم دلته ونه مني. او بله خبره ده، ایوبي صاحب آخري خبره کوم، تاسې وویل چې کله چې د امریکایانو سره طالبانو تړون وکولو د جګړې مشروعیت ختم شو. د جګړې مشروعیت ایوبي صاحب دغه سوال الته مطرح کېدلی شي، اصلا دا سوال مشروعیت جلا بحث ده. دا سوال الته مطرح کېدلی شي چې کله دلته امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول د افغانستان نه ووځي، تر اوسه پورې هم امریکایي ځواکونه د کابل ادارې د عسکرو ملاتړ کوي، وسلې ورکوي، کله په یو ولایت کې وي، کله په بل ولایت کې اسدالله خالد شاته پسې روان وي. نو دا سوال الته مطرح کېدی شي چې کله امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له دې خاورې ووځي، CIA ووځي، د CIA ملیشې او خالص لا شي،
د CIA ملیشي هغه ملیشي د افغانانو کورونو ته اوړي هغه وسلې په ځمکه کېږدي د افغان په کور انګریز نه خېږي د افغان کور ته انګریز نه وراوړي هغه وخت دا سوال کېدلی شي نه خو د امریکایانو سره چې ما تړون کړی ده ستا او د ما د تړون منځ کې فرق دا ده تا د امریکایانو سره تړون کړی ده د افغانستان د افغان په کور د خېژولو تړون د افغانستان د افغانانو په کورونو د عملیاتو تړون ما د امریکایانو سره تړون کړی د افغانستان د خاورې نه د وتلو تړون ما د امریکایانو سره دا تړون نه ده کړی چې زه به د نړۍ د امنیت په مقابل کې دلته افغانان وژنم او ته په جهر په څرګنده ایوبي صاحب ستاسو د مخې د حیا وي تاسو مې هدف نه زه کله کله دا تاسو خطاب کوم تاسو چې خفه نه شئ د کابل ادارې مشران په ډېر افتخار د اعلی سر د نظامیانو اعلی سرقمندان په ډېر افتخار وایي چې موږ د نړۍ په لومړۍ کرښه کې یو موږ د نړۍ د امنیت په لومړۍ کرښه کې یو موږ د امنیت د واشنګټن او د نیویارک امنیت ساتو نو تا چې کوم تړون کړی دا هغه د نیویارک او د واشنګټن د امنیت ساتنې په خاطر د خپلو افغانانو د وژلو تړون ده ما چې تړون کړی ده ما د خاورې د امریکایانو د شړلو تړون کړی ده د امریکایانو د وتلو تړون مې کړی ده امریکایانو د ما سره د خاورې نه وتل منلي دي که چېرته امریکایان د خاورې نه ونه وځي زما جهاد بیا هم د دوی سره روان وي قاری صاحب مننه ایوبي صاحب دوه سوالونه راغلو د دوه لیدونکي مو دي بیا به تاسو خبرې وکړئ اتل افغان مهرباني وکړه لاند سوال 150 ثانیې وکړئ قاری صاحب سلامونه لیکي ښه مهرباني قاری صاحب نو هیله ده چې بیا راشي مهرباني وکړه بسم الله الرحمن الرحیم ایوبي صاحب خبرو هغه باندې وایم چې ایوبي صاحب محترم تاسو ویلي چې موږ شریعت هم غواړو اشغال ختمول هم غواړو او امریکایان دلته چې راغلي دي دا موږ اشغال خو معنا دا چې امریکایان یا هر څوک چې موږ په وطن ته راشي او د افغانانو باندې ظلم شروع کړي د سلا او ټانګونو تیارو سره هغه ته اشغال ویل کېږي دا تاسو ویل چې دا موږ منو چې دا د دې جن ورک سي دلته خبر داسې دا چې دغه امریکایان دا موږ پښتنه وکړه چې په امریکا کې چې کوم 11 سپتمبر حمله وشوي د دې چا ثبوت ورکړي چې تنظیم قاعده یا طالبانو کړي چې دوی راغله دلته به ثبوت راغله دا طالب رانه وصل دوی به ثبوت په زور راغله هغه چا راوستل چې د دې 11 سپتمبر نه مخکې په فرانسه کې دوی غونډې کولې چې په هغه کې عبدالله موجود و ظاهر قادر پکې و او دغه ډله ټوله پکې وه کارزی صاحب پکې و چې دوی غونډې کولې چې په افغانستان کې باید داسې یو حمله وشي او موږ سره څه قسم دا ترتیب مخکې د 11 سپتمبر نه جوړ شوی و دا یو بانه جوړه کړه دویمه خبر زه پوښتنه کوم چې د امریکایانو سره موافقتنامه کارزي صاحب چې ولیکنه او یا لاغې نه وروسته اشرف غني ولیکنه تاسو د موافقتنامه وګورئ ما خپله پوښتنه وکړله تورن اسماعیل خان نه چې تاسو دغه موافقات ولیکله چې په دغه افغانانو باندې ظلم کېږي په جنازو باندې بمبار وشو د کارزي صاحب په وخت کې په کورونو باندې بمبار وشو په کورونو خلکو ننوتل په کورو کې ووستل په هلمند کې غزني کې په ټول افغانستان کې امریکایان ورغله ویې ووستل زنانه بیچارهګانې یې ووستل نارینه یې ووستل آیا د دغې پوښتنه تاسو ولې د دغه خلکو تاسې اجازه راکړئ زه درته وایم تورن صاحب اسماعیل خان ما ته وویل ما ته خپله دا غږ به اوري چې هر څوک اوري ما عبدالله نه هم دا پوښتنه وکړه چې تاسو په کوم قانون باندې امریکایان سره دا امضا وکړه که امریکایان څومره ظلم په افغانستان کې وکړي دوی سره به محاسبه نه کېږي دوی نه پوښتنه نه کېږي وایي ما ته عبدالله وویلې چې کارزی مې په سر ولاړ و ما وایي داسې ورته وویل ستا دې څنګه ولیکم وایي ویلې چې امضا یې کړه وایي ما ورسره امضا کړې آیا د افغان د یو مسلمان په حیث داسې یو څوک به دا ومني کفار راسي د ما په ملک کې د خلک او زه دې ورته وایم چې ته د ما ورور یې تا سره جنګ روان جهاد نه ده مهرباني ګوره د امریکایانو سره چې کوم تفاهم یا کوم تړون نظام امضا شوی دی زما په شمول په سوونو نه په لکونو نه په میلیونونو افغانان چې په دې خاورې کې ژوند کوي هغو کې په لکونو انسانان چې زما سره په پارلمان کې هم وه په سطح د رهبري هم وه دا تړون یې نه حمایت کړی دی او نه ورته چا رایه ورکړې اختلاف د نظر یې درلودی پر دې باندې تشویش و نګراني درلودل شرایط یې درلودل خصوصا د پخواني رئیس جمهور کارزي صاحب غوښتنه دا وه چې که دا تفاهم امضا کېږي سوله باید منځته راسي
کچېرې دا تفاهم نه امضا کېږي امریکایان به په خپلو اډو کې ناست وي او افغانان به په جګړه سره اخته وي چې اوس هم دغسې ده چې اوس هم هغه جګړه په همدغه شکل ده چې طالبانو د امریکایانو سره زه د طالبانو څخه مثلا یو سوال د طالبانو د ټولو رهبري څخه کوم ستاسې څخه کوم څوک چې د طالبانو د اسلامي تحریک حمایت کوي د هغو ګور څخه کوم چې ته چې دومره تحمل کولی شې چې په ځان پورې باروت وتړې د اسلام او د شریعت او د ازادۍ او د استقلال دپاره ځان قرباني کوې نو ته د خپل دغه کومه مبارزه چې کوې د دې توهین کوې چې ته افغانستان ته اشغال ووایې ته توهین کوې د خپلې مبارزې په حقیقت کې ته وایې چې زما 80% خاوره په لاس کې ده ته دعوه لرې چې زه امارت اسلامي یم ته دعوه لرې چې زه محاکم لرم ته دعوه لرې چې زه والیان لرم ته دعوه لرې چې زه وزیران لرم ته دعوه لرې چې زه ټیکس او مالیه اخلم او بیا پر افغانستان باندې د اشغال تطبیق کوي په حقیقت کې زه اشغال نه منم نه ستا بلکې ته یې چې اشغال منې زما او ستا په مابینځ کې فرق دغه دی زه وایم چې په افغانستان کې که اشغال ستا نو ستا امارت چیرې دی تنخواه تا اخلي پارلمان تا ته جوړ کړی ضد زرې موټرې تا ته درکړي دي عجیبه دا ته کاري صاحب اجازه راک ایوبي صاحب جنرال صاحب ایوبي صاحب موږ هم دا غواړو ګوره حاجي صاحب زه وایم زه څه وایم موږ څه پیشنهاد لرو دا زموږ پیشنهاد تاسې د اسلامي نقطه نظره د شرعي نقطه نظره بررسي کړئ چې زه او زما په شمول افغانان چې په دا سوچ دي په دې باور دي په دې علاقه دي او دا غوښتنه ده چې موږ په افغانستان کې آزاد خودمختار او مستقل او اسلامي هیواد افغانستان غواړو موږ افغانستان د